السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په نن ویډیو کې به موږ تاسو دا خبرې زده کوو چې سمپل پریزنټ ټینس څه ته ویل کیږي، د دې به موږ پہچان څنګه کوو او خاص طور باندې دا به موږ په ډیلی لایف کې څنګه یوز کوو چې کله په اخبار کې د سمپل پریزنټ ټینس جمله راشي د دې به څه مطلب وي او سمپل پریزنټ ټینس زموږ لایف کې موږ څنګه یوز کولی شو. دا ټول خبرې به ډسکس کیږي په دې ویډیو کې. Present indefinite tense یا simple present tense دا ته یو ټینس دوه نمونه دي. دا دې ته ویل کېږي it is a tense which shows habit or routine. هر هغه کار چې هغه habit وي زموږ عادتي یا یو کار په روټین کې بار بار کېږي نو دا به موږ په simple present tense سره شو کوو. لکه تاسو د examples ته وګورئ. He recites the Holy Quran. هغه ته قرآن کریم تلاوت کوي نو دا دغه روټین دی، هر سار چې هغه راپاسي نو د قرآن کریم تلاوت کوي. یا مونږ وایو وی هیلپ د پور، مونږ د غریبانو امداد کوو نو دا زمونږ عادت دی چې کوم ځای کې مونږ غریبان ووینو نو مونږ هغوی سره امداد کوو. نو دا د سمپل پریزنټ ټینس اسانې طریقې سره یو ډیفینیشن او اگزامپل شو. سمپل پریزنټ ټینس په اردو کې څه پہچان دی؟ دا خبر هم ضروري ده چې موږ د پہچان معلوم شي، ځکه چې په ایگزامینیشن کې اکثر زموږ سټوډنټس ته دوی سنټنس ورکي په اردو کې لیکلي او دا تاسو ترانسلیټ کې انګلیش ته، نو که بالفرض ته سنټنس باندې پوره پویم نشي نو آسان پہچان دا دی چې د دې سنټنس اخر ته به وګورئ، که د هغې اخر کې تا ہے تی ہے تا ہوں وغیرہ راغلی او نو دا به ډایرکټ موږ کنورټ کوو سمپل پریزنټ ټینس ته. نو د سمپل پریزنټ ټینس په اردو کې دغه پہچان شو. څومره ټینسز چې موږ وایو نو په هغې کې موږ څلور قسمه جملې وایو. 4 types of sentences به پکې سولف کوو. لکه فار ایگزامپل زه تا ته داسې ویم ته سکول ته ځې، دې جملې ته موږ مثبت جمله وایو، دا د افرمیټیو سینټنس. ته سکول ته نه ځې دا منفي جمله ده، دې ته انګلیش کې ویل کېږي نیګیټیو سینټنس. آیا ته سکول ته ځې دا موږ سره دی سوالیه جمله او دې ته موږ وایو انټراګیټیو سینټنس. او آیا ته سکول ته نه ځې دې ته ویل کېږي نیګیټیو انټراګیټیو سینټنس. نو په 12 قسمه ټینسونه چې موږ کلاس الو په دې کې په هر یو ټینس کې موږ څلور قسمه جملې او د هغې فارمولې زده کوو. په سمپل پریزنټ ټینس کې لومړنی سټرکچر او لومړنی سینټنس زده کول چې موږ زده کوو هغه د افرمیټیو سینټنس. افرمیټیو سینټنس ته پازیټیو سینټنس هم وایي او دا ته یو کار کېدل موږ ته ښیي، نفي یا سوال پکې نه وي. د دې تاسو د فارمولې ته وګورئ چې دا په کومې فارمولې سره جوړیږي. نو اول به دې کې راځي سبجیکټ، بیا پسې راځي د ورب فرست فارم، یعنې هغه ورب چې هغې سره اس یا ای اس به لګېدلي او بیا به لګېدلي وي object. فار ایگزامپل he writes a letter. he دلته موږ سره سبجیکټ دی، write موږ سره writes موږ سره ورب دی، a letter دلته object دی. د بل ایگزامپل ته وګورئ I read a newspaper. I دلته سبجیکټ دی، read موږ سره دلته ورب دی او آخر کې موږ سره a newspaper موږ سره object دی. په دې سمپل فارمولې باندې موږ افرمیټیو سټرکچر جوړو د سمپل پریزنټ ټینس. اوس به دلته موږ یو دوه نوټونه یاد ساتو، دوه خبرې به خامخا یاد ساتو. لومړنی نوټ چې کله سبجیکټ هی شي اټ یا سینګولر نیم نو سبجیکټ سره موږ اس یا ای اس زیاتی لګو، او که چېرته دا سبجیکټ آی وی یو او دی او یا پلورل نیم راغلیو نو په دې صورت کې به موږ ورب خالی لګو، نه به ورسره اس وي نه به ورسره ای اس وي. لکه فار ایگزامپل زه داسې ویم he reads a newspaper. he دی نو reads سره مې اس ولګو. اوس د دې دویم قسم یعنی آی وی یو دی نه به یو موږ یو سبجیکټ راوالو لکه دی، نو دی read a newspaper. دلته به read ورب سره موږ اس نه لګو، اس به ورسره زیاتی نه لګیږي. وہ اسکول جاتا ہے نو دلته کارکوونکی سبجیکټ څوک دی؟ وہ، نو هغې به ځای به ولګو هی. سکول جاتا ہے، جاتا ہے پکې ورب دی نو گو به ولګو، خو لیکن هی دی نو ای اس به زیاتی ولګو، هی goes to school.
परिंदे हवा में उड़ते हैं दलता परिंदे दा सब्जेक्ट थे नो दा बसर क्यों लगो birds उड़ते हैं दा कार दे दा वर्ब दे नमंगो fly birds fly in the air دلته مونږه fly سر اس یا ای سم نه لګو ځکه birds دا plural noun راغلی دی نو ور به مونږ هم څنګه چې وي مکه شانتي به لګو اس ای اس اضافه وسره نه کیږي कुत्ते हड्डियां खाते हैं دیزه کې कुत्ते چې دي دا dogs دا به سبجیکټ شي खाते हैं د پاره به eat راشي هډي او ته بون وي نو مونږ وایو dogs eat bones اس یا ای اس اضافه نه کوو ځکه سبجیکټ دلته څه دی پلورل دی دویم نوٹ دا یاد ساتئ چې هغه سبجیکټ چې هی شي اټ او سنگولر نیم دی نو موږ ورب سر به کله اس لګو او کله ای اس خو دا ای اس به کله لګو او اس به کله لګو به دې ځان پوهه کې نو اس خو به عام طور باندې اس لګي خو که چېرته ته یو ورب په آخر کې اس راغلیو یا اس اس راغلیو یا سی اچ راغلیو یا اس اچ راغلیو یا ایکس راغلیو یا او راغلیو نو بیا به مونږ به دې صورت کې د ورب سره ای اس زیاتی کوو او د دې نه علاوه چې څونه وربونه دي چې د دې نه علاوه نور لیټرز یې په آخر کې راغلیو نو هغې سره به صرف اس لګي لکه فار ایگزامپل زه ویم واش نو هی واشز د کار نو اس اچ راغلیو نو ای اس مې زیاتی ولګه واشز د کار یا واچ ایگزامپل واخلې واچ شي واچز د گیم fix he fixes the car go Ali goes to school نو دلته مونږه ای زیاتی ولګول ځکه دا واش په اس اچ باندې ختم شو گو ته وګورئ هغه په او باندې ختم شو واچ په سی اچ باندې ختم شو او فکس په ایکس باندې ختم شو نو د ور په آخر کې مونږ ولګول ای اس نو دا شو افرمیټیو سنټنس